په د مله جوارګري او پوډرینو دا کم از کم دا کالې خو د دې ښځې غ مه خري سبا پې ګوره که شل خبرې دا د قسمت لوبې دي د قسمت کیل دی ښه د یو سړي به ښه بنګله ادارې مونږ ولیده لاړه چې زمونږ څه نه و د پلار نیکه څه شو په کومې لاړه چې قسمت کي که نه خدای وله ورکړي نو ته څه وایې چې لکه زه به پردۍ کوڅې ته ودرېږم او ته یې خود بیا راته کوم لوپر رنګ وکړه خو یا به واحد حسن یو یا به یاسر وي خبرې واوره ته دې خوا که زه مو یو دوه خبر الو سلام علیکم کاته ګوره زما خبرې واورېدې که نه داسې ټول کافر ورته ښکارم سره نشته صبر وکړه زه ورته دوباره بیایم خو دا جینۍ ښه جینۍ خو ګوره مال یې وغواړه کمبخته خو دې تپوس وکړم خو ته شور مه کوه بیا یېرېږي که نه نو ولې زه ناوړ یم چې خورې زه ورمېلو که زه لکه ته مشر سړی یې ته پته ده چې د دې ورور مشر دی او ته یم کشر هلک دی دې کوم تا نه ځوان ښکارم دا خبرې واورېدې والله اوس رنګ هم نه اوچتی سیګنل بلیزه ته کوشش وکړه ګوره داسې خبره ده داسې کار دی که نه زما څه کار دی دی پسې ورځم خو دونه کوه که نه چې دې کور ته څه راوړه سړی سپک ښکاري چې خپل کور ته سړی تش لاس راځي نو سپک ښکاري او سپک ځان مه راوله عمر له لازمه ته مشر تا به زمانه چې ما یو زور کوی تا به لس زورونه کولې تا ښځه نشته دی دا زما بچي خو راله الله نه دي راکړي دا زما ښځه خوراکی دی دا اوس په دې ګډې وډې ویلې چې دا زما ښځه ستا ښځه نه ده وراندار مې در ورانداره زما څه کار دی د هغې پسې ورځم دې کور نه مه خوځه د چنګړیانې ښځې راځي دا بیټري میټري به پټه کي د شیشه به پټه کي که کار روزګار نه کوي دې کور ته خو ګوره که نه ولې چې ورځم بابا چې دې هلک کې ما ته څه تیاره رڼا ښکاري چې دې څه کوي تاسو مه کوه بس تماکو بټۍ ماتولې یوې بجې پورې خورې نور تا ته خو پته ده خبره کومه داسې حساب دی بس زموږ خو کور ورسېدو که نه او بس دم اخیسته لاړ شم کور ته او ته هم لاړ شه صحیح ده لکه دمه مې نه کوله ګوره دمه بړه بس دمه سره هغې کور کې څوک دی او راځه بس ما به ورسره بېدو بس بیا به ځې او د ځان خیال ساته صحیح ده که نه بابا هم دی کور کې یوازې دی دا خو هغه به هم راشي خورې به خیر کړي هغه به انشاءالله راشي د جمعې په ورځ چې راشي بیا خامخا راشي د خیر ولې نو اوی زه به یو پله مخکې درځم دا څه وخت ښه صحیح ده ضرور د ځان خیال ساته الله دې مات کړي یو خو د دې خلکو نو کوم خالا شو په خېټه کې ګړز ګلوز دی خو انسان خو عجزه شی دی زه ملات یم څوک نشته غرمه ده ځله مې درته ویلي او پته هلکه چې دا خبرې څوک کوي تورګه چې ورپاسم چې څوک دی او ښځه چېرته ده بلا ده قسم په خدای چې تا به مو خوري او ما به مو خوري لا کور ته بوتله خو څه که ما پته مو ته ولګېده چې ده بل واده کړی دی دا خو زما رور دی پردو جینکو باندې لنګتورې ورچوي او زه ورته هم دغه شان ګرځم زما غم ورسره نشته اوس مانیه بنده اوس ایله زما په جال کې راغلی اوس په ګورو ورځم چې هغه روندار مې خبر کړم نو په ایمان زه یېرېږم یم په چاړه راپسې راوانې دي حلال مینه کي نو بس هغې له طلاق ورکړه چې ما سره مینه کې که نه دا څه وې دا خبرې مه کوه که خبر شو د دې خبرو نه نو ویم درته ویمه که نه ویم ګوره هغې نه تا پرېږدي او نه ما پرېږدي خو درته ویمه داسې خبره ده چې زه ورته په مزه مزه ویم ما ورته بله ورځ شنګ تېر کړو ویم ښځې ویم ما له یو ښځه وکاسې مې ورته ویلې ویم بچي دې نه کېږي او دا او شنډه یې خو پته نه لګي خبرې په مزغو صحیح ورنه راله یوسې راته ونه ویلې ما سره خو به هر وخت جګړې کولې خو زمانیه بنده زه به دې اوس خوښ شم خو دا اریان یم چې دا جینۍ څوک ده په دې ټینډه سرې باندې ګوره دا دویمه ښځه شوه موږ باندې یو هم چېرته مینه نه شوه خو زه مړه یې دا شته کار هم دله خرابوم او دا تیاره ښځه هم دنه خلاصوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا مونږ د چې کې کنه ستونه خوندې ورکې استغفر الله روندار اوبه را باندې اوس کله اول لګي ولې څه چل دی لیور ډېر ګډ وډي اوه څه ګرمي ده او سره باندې نورم ګرمي رااله او د ګرمۍ د لاسه خولې خولې شوم بالکل په اوړي کې را باندې یخني رااله
ول خیر خو لږ دی نور راکړه روندارې. یا الله نو دونه ګرمي خو نشته کومه ګرمي تا راوسته مړه روندارې به تپوس مه کوه. دا راته ووایه څه ټوپک تمانچه چاړه چاقو شته کور کې روندارې؟ یا الله خیر ول څه چل شوی دی وروره تا نه خو زما دا امید نه و. ولې نور د جګړه کړې ورور خو مې هغه کارونه وکړل روندارې چې راته ویل نه شي. راوړه چې پولیس بوتلو پولیس چېرته بوتلی دی؟ که پولیس بوتلی خو ښه به وه که نه. معافي که څه چل شوی دی لیوره بیا به مې یو دوه کې حیرانه یم صبر وکړه چې لږه ستا خو واخلم که نه روندارې بیخي ویم راغورځېږم. ټینشن کې کومه وی پرور دې څه چل شوی جوړې کونډه شوم اقتصادي ډایرکټر رانه جوړ شوی 2 منټه پس مسیچر کېږي. روندارې عثماني نن خبرې چې څه کار یې نن کړی دی؟ څه کړي دي څوک یې مړه کړل د مرګ خو نه هغه ته ګوره دې سر ته ګوره ویم څوک یې ونري نه سبا خو د دیوالونو غوږونه دي ویم څوک جینۍ ورسره وه او په پټو کې ځان سره کېنولې وه او د مینې خبرې دواړه کولې. وی غرقه شوم ډوبه شوم لکه د راباندې اخر هم بند راوسته زه بې اوس خوښه شم. اوس غم مه کوه کاڼی مې صرف وروویشته اوس دوی پېښه او کار یې پېښه چې ما له واده نه کوئ اوس به هم خوښ شم. اوس به ورته ډډه واچوم دې پکې ته به زه سملم. خدایا تا عثمان څه شو نه راته رینګ کوي نه مې میسج ګوري او نه مې نمبر اوچتوي ته د ده خوښه شم اوس زه کور ته ورشم. عثمانه نور مې داسې مه لړزوه که نه. دا خو عثمان دی خو چې دا ښځه ورسره څوک ده صبر وکړه. زه خو تا ته ویم چې بس دی نور مې بوځه کور ته به زه به کم د کوره پټ روځم او ورته به ویم چې ماما کر ځم ګوره داسې خبره ده چې ته زما په نکاح کې ناست یې خو خبره دا ده چې زه ښځې ته دا نشم ویلی بله زما ښځه دونه یو ښځه نه ده که نه درته ویم د بوسو لارۍ ده او که اکسیډنې را سره وکړو نو په ایماندارۍ ده د مخې لیټونه به یې راله ټول مات کړي. نو بس عثمانه بس چې ته ما سره مینه کوې که نه بس هغه پرېږده بیا تا سره مینه کوم او هغه څنګه پرېږدم کو نه ویم ورور یې دی دونه خطرناک ورور یې دی او پلار یې د پېښور بدماش دی زه د هغې نه نه یېرېږم خو زه د مرګ نه یېرېږم یم هسې نه سبا راکې پړی واچوي او په ټول پېښور کې مې راکاږي. زما مرونه شته زه به م ورته ویم خیر دی. تارونه شته هغه به داسې کار وکړه ورته ویې تمانچه راوړه او د عثمان دا ښځه وله غټ غټ ویښتې دي که نه او بدماشانو سره کښېني پاتې ورور مې ښه بدماشانو سره کښېني زه به ورته ووایم خیر هسې نه ما په دې ښځه ور واچوې وګوری به یې رستو شي. زه به رستو کېږم زه تا سره مینه کوم. ګوره کورکۍ خبرې باسه کنجرې ښځې دا ته نور سړي نه میلاوېدل چې زما قارن پسې ورته لګېدلې زما ته ووایه دا څوک ده دا څوک ده دا زما خاوند دی هلته غیر کنسلمان پوهېږه نه ستړي بچیه درته برکت الله ګنې دا شپړه د دې مخ را دراله برکت الله استه وې زه خو پیژنم هم نو ماته یې ویلي سپا خبر وکړه وکشه زما نمبر نو چې ته منګوټي سریا کینه خبره درته کوم ګوره نه ستا سره به زه اوس وګورمې دا ته بدنامه ښځې زما خاوند دې بدنام کړی زه بدنامه نه یم زمونږ دلته یې عزت ژوند دی ښه کوه ښه دا د هغې عزت ژوند دی پردو سړو سره په اوږه باندې راته سرې کړې دا د هغې عزت ژوند دی خاوند مې دی ګوره زه درته خبره کوم کینه یو من دا خبره په ناسته باندې م کېږي جامې دې راله سپا کړې ښځې ګوره تا بس د اوس شلوم خو صبر وکړه ګوره ښځې دا خو چې ته پته نه لګي مزوبه جینۍ ده اوړه وکره نه و دا د اینې جاړي صفا الوته ووایه که نه چې د پلي محمد دلي خور یم اوړه راکه نه و او ده ته مې رور ویلی دی صفا خبره ورته ولې نه کوې اوس څه چل شوي دي ګوره خورې صفا خبره وکړه که اوړه دې په کار دوه توړې بدله والمه اوړه وکره نشته ګوره ښځې
زما ښځه نه دی ته تا ته ګوره دونه ښایسته کې ها دا ښځه لکه اوله او سر ورته وي هغه به د رونی یار مار به دې وي جنۍ دا خو دې د فلم ډایلاګ او د سبا د ډرامو کې کار کوي دا جنۍ دا ډېره ښه اکټره ده ښه واو دا ډایلاګ په دا یادو سپا ورته دا دې څه دی دا مې ورور دی پیسې دې مړې د عالمې شک دته کوو مې ما سره به ډرامو ته دی خو ډرامو ته به پیسې به وله ورکوي نه نه دې ډرامو کې کار نه کړي ته مخکې شه ته ستا به زه خوښ یم. ښځه خو ورکوي ځه بیا دې زه راځم ځه ته کښېنه